ریاض شهید چې د شهید شوی دی یو اشرف علي او یو مرتضی دا زموږ نه لرې شوي تللي زموږ ډېر لرې هغې دپاره موږ دا کوم پرایس چې یې دا موږ خپل دغه څه نه وو لکه پیسې پکې لا نه وو دا خپل له جیبه یو حساب ما دوبۍ نه سي دغه کړو هغې کې د پي اے صاحب اقبال حسین صاحب فضل حکیم صاحب او حکیم شاه صاحب موږ له کوم عزت راکړو ما سره الفاظ نشته چې زه د هغه شکریا ادا کړم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. د نړیوال ټي وي ملګرو مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا وخت رحمت علي رحمت ستاسو سره مخاطب یم په مجن سواد کې چې آل سواد کرکټ چمپionship فاینل میچ دی چې دا د ریاض په نوم باندې جوړ شوی د هغې نن فاینل دی. نو تاسو کې زموږ سره درانه مېلمانه قدرمن مېلمانه هم ناست دي. دا شخصیتونه راغلي نن په مدین کې چې کوم ټورنمنټ فاینل سر ته ورسېد پای ته ورسېد دا درانه قدرمن مشر فضل حکیم صاحب هم راغلی د پی کې 2 ایم پی ایس صاحب میا شرافت علي صاحب هم ناست دی ورسره نور ټول ملګري ناست دي. جی دې وخت کې د کم مرګري چې تاسو په سکرین ګورئ دا په مدین کې فایټ سر ته ورسېد د ټورنمنټ فرنز 11 باغډیرۍ دا فاینل وګټو او ماښامې دی د مدین وخت کې د سابقه دوه ناظمان میا اقبال حسین او ډاکټر شاخان صاحب هم ولاړ دي. هغو ته هم هرکلی وایو او مننې کوو. ورسره په خوا کې موران جان هم ولاړ دی عبدالله هم ولاړ دی. دا یو ټورنمنټ چې دا خصوصي دا زموږ کم کمیټي قسم مرګري وو زموږ سره ډېر مرګري وو نو دا خصوصي یو انټرست و په دې کې دا و چې یو زموږ سره زموږ یو ورور ریاض شهید چې د شهید شوی دی یو اشرف علي او یو مرتضی دا زموږ نه لرې شوي تللي زموږ ډېر لرې دا خصوصي په دې کې زیات موږ انټرست و چې دا موږ د دوی په نوم جوړ کړو او یو ښه ټورنمنټ وشي او د هغه خدای پاک غټ رحم وکړو او د هغې دپاره موږ دا کوم پرایس چې یې دا موږ خپل دغه څه نه وو لکه پیسې پکې لا نه وو دا خپل له جیبه یو حساب ما دوبۍ نه سي دغه کړو هغې کې د سیلاب راغی نو موږ خو د هغو کمې نه شو پوره کولی او نه موږ دغه کولی شو خو نو زما د ریاض ورور چې خدای دې اوس جنتونه نصیب کړي او اشرف علي ته او مرتضی ته نو دا زما د زړه سره ما د هغو دپاره دا ټورنمنټ زادي صاحب یوه خبره به تپوس په درنه بل کومه جي په سواد کې اکثر ټورنمنټونه جوړ شي وشي ختم شي خو دا نننی فاینل میچ چې کوم په دې کې ډېر لوی شخصیات راغلي په هغې کې فضل حکیم صاحب راغلی ایم پی ایس صاحب او میا شرافت علي ایم پی ایس صاحب راغلی اقبال حسین سابقه ناظم صاحب راغلی نو دغه خلکو ته په کم نظر ګوره. زه خو لکه یو خبره کوم زه خو ډېر کمزور یم موږ د مخکې ملګري دا خو غریبانه راغونډ شوي خلک یو دو چې کوم عزت موږ له راکړو پي اے صاحب اقبال حسین صاحب فضل حکیم صاحب او حکیم شاه صاحب موږ له کوم عزت راکړو ما سره الفاظ نشته چې زه د هغه شکریا ادا کړم او الله پاک دې دوی عزت نصیب کړي او الله پاک دې دوی نور قدر وکړي او الله پاک دوی همیشه کامیاب ساتي چې زموږ په شان د غریبانانو او زموږ د ټورنمنټ دومره ښکلی راوستو. تاسو خو ماشاءالله الفاظ نشته تاسو د ټي وي ستاسو دغه ماشاءالله الفاظ سلام خوشحاله او آباد ساتي چې تاسو موږ دومره ټایم دغه وکړو ستاسو قیمتي وخت او دومره اهم په دې ثابت مدین تاسو ټورنمنټ نو ثابت سواد نه یو کس نه راغلی تاسو راغلی نو تاسو د الله پاک کامیاب کړي او الله عزت نصیب کړي. په اخره کې تاسو ته د استاد دریاب دولت خیل صاحب یو شعر ډالۍ کوم چې دریابه موږ یې هرکلی او هم ستاینه کوو دریابه موږ یې هرکلی او هم ستاینه کوو مخې تږدي چې څوک د چا د محبت ګلونه ستاسو نړۍ مننه مهرباني جي خادم